کتونکو تاسو به انشاءالله د خیره اوس هغه ځای درته وښیو چې د بون لومړنی کنفرانس یا غونډه پکښې وه د افغانستان لپاره تصمیم پکې ونیول سو. نو اوس موږ هماغه سیمې ته روان یو، د جرمني بون ښار پیټرسبورګ سیمه ده. نو دا به مومند صاحب دا کومه ساحه ده؟ دا د کونیګسوینټر د ښار پیټرسبرګ پاس هوټل دی چې دلته د بون لومړی کنفرانس او همدارنګه دوهم او دریم کنفرانسونه دلته ترسره شوي. دا څومره یعنې ښه مهم ځای دی نه؟ دا ځای ته ډېر خلک راځي؟ خلک راځي، سیلانیان راځي پاس. او بل خوبۍ دا د دې نه دا ټول لاندې د بون او کونیګسوینټر ښارونه ښکاري پراته دي. درنو کتونکو دا مغه هوټل دی چې د بون لومړنی کنفرانس د افغانستان د سرنوشت په اړه همدلته جوړ شو. زه هم نن راغلی همدلته همدغه ځای کې و. دا ډېر مهم هوټل دی، نو وربسو تاسو ته به ټول در وښیو.
The Bluetooth device is connected successfully. درنو کتونکو تاسو به انشاءالله د خیره اوس هغه ځای درته وښیو چې د بون لومړنی کنفرانس یا غونډه پکښې وه د افغانستان لپاره تصمیم پکې ونیول سو. نو اوس موږ هماغه سیمې ته روان یو. د جرمني بون ښار پیټرسبورګ سیمه ده. او دا به مومن صاحب دا کوم ښار دی؟ دا د کونیګسوینټر د ښار پیټرسبرګ پاس هوټل دی چې د بون لومړی کنفرانس همدارنګه دا څومره یعنې ښه مهم ځای دی نه؟ دا ځای ته ډېر خلک راځي. خلک راځي، سیلانیان راځي پاس. او بل خوبۍ دا ده دې نه دا ټول لاندې د بون او کونیګسوینټر ښارونه ښکاري پراته دي. دا ډېر مهم ځای دی. دا مخکې هم دلته تاریخي غونډې سوي دي یا که نه دي سوي؟
چلا